توباگاریم تمی معافی گناہونا تمی معافی گناہونا نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تیر جمعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پوری خبر میں کڑے وا چی غار حرا کے دغا آیتون نازل شو دا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغی کور تا چی سنگ نبی علیہ السلام راننا وطا نو پا نبی علیہ السلام دا یخت برالا طول وجود رپیدو او حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چھے ما باندے صادر واچوے زملونی تزمیل یو شی پا یو صادر کے انغختیدلو تویلی کیگی ما پا صادر کے ونغاڑے پا ما صادر راوا چوے. نبی علیہ السلام دیر دا ادب و دا احترام زندگی تیرا کڑی دا ادار چا بے قدر کاؤ دلتوی زملونی پا ما صادر راوا چوے دا دا جمع خطاب دے زملینی نوی یواز خدیجے تا بلکہ دیکھے لکہ یو سڑی چاہتوی تسنگے ہو یا تاسو سنگے دا ادب و دا احترام لفظ استعمالی زملینی کویلے وی دامانا بو چتا پا ما صادر واچوا زملونی تاسو پا ما صادر واچوے دا عزت الفاظ دی دا خپلی بی بی سر ہم کور کی چی خپلی بی بی سر خبری کئی یا بی بی دا خپل خاون سر خبری کئی نو دا احترام و دا عزت الفاظ بے استعمالی. بی بی دیر زیادت و خیارا و حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر پی صادر ورواچاو او چی لگ سات تیر شو فوراں تی تپوس نکی چی سچل دی ادرے گا چی دی لگ دمشی بعضی خلقی ناپوئی یو کور نبار راشی و لگ پا تکلیفی زرد سچل شوی سچل سڑی وی تا لگ ما پریدا یو پوٹی دمشما نو بیا بدا تالوی ما نو بی بی خدیجہ تی زرد تپوس نکی چی سچل شوی دی دا ولی را پیگی دا صادر ولی چی لگ اغی پی صادر واچو چی نبی علیہ السلام لگ پا قلار شو او اطمینان سر شو فلما ذهب عنه الروع چی گبراہٹ تی لگ ختم شو او دا وجود اغا یخوال لگ برابر شو نو بیات تپوس کی سچل شوی دے پا تاسو سا مسئلہ دا حضرت نو نبی علیہ السلام متٹولا قصہ بیان کرا. اس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا ولی نو اسم چی پچا گبراہٹ راشی نو وجود یخ پخشی خولی دا وجود نو بیگی دا قانون دے او چی خولا او بیگی دا وجود نا او پلار بندر روانی دا غر نرا کوزیگی یخ هوا پی لگی چی پلار رازی یخ هوا پی لگی نو اغیخ هوا سرا
بیا د بنده دا وجود رپیږي او یخوالی پې راشي. د دې وجې نه د نبي علیه السلام په وجود، حالانکه وحی چې براتله د حضور پاک نه به خولې بی دی، هغې نه خو معلومیږي چې وجود ګرم شي او زورونه م وله ورکړل حضرت جبریل علیه السلام په غار حرا کې، نو هغې سره خولې وبیدلې، په لاره یخې شوې هوا سره، نو یخني پې راله. نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته فورا یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی، زه خو په ځانو یریدم، ټوله قصه یې ورته وکړه. دغه رنګې یو فرشته راله او زه یې ځان ته راتر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړله او دا ټکي راته چې اقرأ بسم ربک الذي خلق. او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی، ابن شهاب زهري ورته وایي، محمد بن عبدالله ابن عبیدالله ابن شهاب زهري دا لوی محدث دی او تابعي دی او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ده ډېره لویه حصه ده. هغه لیکي د هغه په سند باندې، هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذي خلق یې ورته وکوې، نو ورته یې ده وایي چې انک نبی حق، ته ګورې رښتونی پیغمبر یې. دا ټکی ورته په لومبي ځل وی. نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نو چې زه نبي نه یم، یقین یې پیدا شوی چې زه نبي یم. فرشته ولیدله، آیاتونه واورېدل، شق صدر وشو، ورته پته ده چې نه درد شته او نه تکلیف شته، نه وینه شته، زخم فوري ټیک شو، شق صدر د دې نه مخکې هم شوی دی، یقین محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم. اوس دلته زموږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله؟ پیغمبر یریږي ولې؟ چې نبی علیه السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی، ویریدم. او بیبي خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي، تسلي ورکوي، دا ولې؟ درونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده. انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالی او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي، نو ابراهیم علیه السلام فورا لاړ. قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز، یو رویت سخی ولا رویت کا، هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا، فورا یې میلمنو له راوړه او ورته یې مخې ته کېښوده. چې هغه سخی یې ورته رویت کړی کېښوده، نو هغې میلمنو هغه خوراک نه خوړه. دغې زمانه کې به دا قانون و چې چا به ډاکه په چا وغورځوله، نو دا هغه خلکو خوراک به یې نه خوړه. اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته، نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري. دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړ او د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو. ورسره یې لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و، میوې هغه ټولې وخوړلې، همتې خوراک وخوري. الله مسلمان کم حد ته ورسېدو، زه حیران شم. هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او زه امتي ما او د سفارش امید کوي، لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان. اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي، نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي. داسې ده که نه؟ په کور کې ډاکه واچي، خوراک وخوري، ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري، هغې نه پس سامان یوسي. ته د کوم ځای نه مسلمان شوی؟ آیا د پیغمبر طریقه دا ده؟ نبی علیه السلام دې له راغلی امت ته دا څیزونه ښودلي دي. نو دا هغه زمانې چې کم غله ډاکوان به و، هغې چې به ډاکه وغورځوله، نو هغه کور کې به یې خوراک نه کاو. نو چې فلما رأى ایدیهم لا تصل، چې ویې کتل چې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي، نو ابراهیم علیه السلام ویرېد. اوهو دا جو څه ډاکوان راغلي که څه مسله ده. چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورې لکه یره پیدا نه کې، انا رسول رب، زه ستاسو د رب، ستا د رب استازي یو، فرشتې یو. انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم له روان یو، خو تاله یو خوشخبري د زوی درکو، نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغېشته. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې د ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه،
نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا زما واره دی هغه سره به څه کوې دا قوم ولې هلاکوې یره ترې ختمه شوه پته ولګېده که نه چې په پیغمبرانو یره راځي ابراهیم علیه السلام ډېرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړو او الله ورته فرعون له لاړ شه وی الله هغه سره خو زه څه به وکړمه خو لوی بادشاه دی او بل د هغې په ما مرګ پورې دی سړی مې وجلی دی څه به کومه الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک به هم نشي کولی وی دا کونټی دی وغورځو چې څنګه موسی علیه السلام کونټی وغورځول هغې نه یو دها خامار جوړ شو نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کي دا څه شو الله ورته څه وی لا تخف مه یریږه ونه یریږه فاوجس فی نفسه خیفة موسی موسی پړه کې یره راله الله وی انه لا تخف بل دی راځي انه لا یخاف لدی المرسلون مه یریږه پام کوه زه در سره ګوره په موسی علیه السلام دا د ګبراهټ راغلی دی یره پرې راغلی ده نو یره په پیغمبر راځي دا فطري شی دی طبعي شی دی ولې رونو یو په الله یره نه راځي چا باندې یره نه راځي دا فرق شو د پیغمبر او د خدای پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې غاښ به هم خوږېږي شهید کېږي به ستړی به هم پرې راځي لوږه به هم پرې راځي بیماری به هم راځي تبه به هم راځي ګبراهټ او یره به هم پرې راځي دنیا کې اوسېږي انسان دی اعلی کامل شخصیت دی انسانانو کې کامل انسان دی لوی انسان لوی بشر لیکن ګبراهټ یره راځي نو که په نبي علیه السلام یره راله نو دا څه خبره خو نه ده او یره د څه د وجې نه اوس راله په نبي علیه السلام په دې ځان پوهې کا علما مختلفې وجې لیکي خو ستاسو دپاره اسانه وجه درته وایم یره په دې راله چې په یو ځان له ځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک میلو شي نو یره راځي که نه راځي یو خدا شو ناشنا خلک میلو شو دویم زړه یې وله سیرې که چړې چاکوان ورپسې راوباسي یره به نه راځي او د دنیا خلک رالل په تله کې ورسره وتلل ما درته مخکې جمعه کې ویلي یره نه راځي او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی ایسته څو ځلې راترغاړی ایسته نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځمه نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي مینه پیدا شي نو دې سره یره پیدا کیږي او بله څه خبره ده بله دا ټکې چې ته پیغمبر یې دا یې ورته ووایي تاله الله نبوت درکه پیغمبري دله درکړه نو یره دا هم راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده اوس به څه کوم لقد خشیت علی نفسی هغه وخت د ماضي صیغه ده هغه وخت ویرېدم زړه کې مې یره راله هغه ټیم سره ولې به یره راله ټیم سره لوی قوم سره مقابله ده ټول یو خوا دي زه پکې یا کې تنها بل خو یم اسانه خبره ده د خلکو سره به څه کوم څوک به مې مخالف شي څوک به مې دشمن شي چا سره به روانه راځي وال ټکول به پکې راځي او نورې نخرې پخرې دا خو ډېر ګران کار دا به څه چل کېږي ګبراهټ راغی بیبي هوښیاره ده د دې وجې نه ګبراهټ یره راله نورې وجې مو علماو ذکر کړي دي خو ستاسو دپاره دا کافي ده نو بیبي ورته څه وایي پام کوه یاره خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي ښځه چې ښه ښځه وي نو هغه ښه ښځه وي حضرت خدیجه رضی الله عنه هوښیاره بیبي ده پاک دامنه بیبي ده او الله پکې حکمت هم دا چې د نبی علیه السلام عمر 25 سال دی نو دا د 40 کالو وه چې دې وخت کې نبی علیه السلام د 40 دا د 55 کالو ده داسې که د نبی علیه السلام نه په عمر کې کشره وه نو کشره ښځه چې عمر یې کم یې هغه به لاره پیدله او لاسونه ګورې پام کوه چاته غږونه کې ګورې او څوک به دې مړ کي او دا چل به وشي دا چل به وشي کشر انسان خو یریږي که نه د هغې خو عمر پوخ و پته وه ورته هر څه ورته معلوم و وی کله هرګز ونه یریږي ګورې پام کوه ستا به دا ټاکه دې خلکو ته ووایي دا دې ټول ملګري کېږي انک لتصل الرحم تا کې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کې ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري هر امزور درته د خپل رور په نظر ګوري هر کشر د پلار په نظر ګوري هر چا له منډې وې نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابدي ملګري رشته دې ملګرې ده
وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچته عامو خلکو ته فایدې رسې په لاره څوک روان دي غوټه ورسره د تیتې زروالې په اوږه کې دي زنانه سره پیټې دی ته دې پڼ در راواخلې او نور بوجونه دا خو حسي بوج دی معنوي بوجونه څوک ټینشن کې پروت دی تسلي ولا ورکې هر چا سره په غم کې ځان شریکې خلکو له فایدې ورکې حسي معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچته تقر الضیف میلمانو میلمستیا کې نو خپل به دې خپل شي هغې سره صله رحمي کې او دا چې کم غریبانان خلک دي او دا د وطن خلک دي دي سره بوجونه اوچته دا به هم د سره ملګري وي ښه دې ورسره کړي دي او د بهر خلک میلمانه هغوی له میلمستیا ورکې ابه دې ملګري وي اب هم در سره مرګرتیا به کوي وتعینو علی نوایب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه هغه بوجي هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی تاکې خدا ښه خو صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیه السلام له ډاډ ورکړ او پیغمبر علیه السلام له زړه مضبوط کړ بیا ورته سوی وی داسې چل کو زما د تره اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نورم مضبوطی وله د تره زوی مې د ورقه ابن نوفل دی د پخوانو کتابونو عالمو هغه له ځو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي به دله درکړي مطلب یې دا و چې مو له تسلي ورکړي نو لاول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخیستي دي هسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي چې هغه ته قصه کړې ده او هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند یې لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور په سر شو نو بیا وروستو نبي علیه السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه وایي دې زمانه کې څه کوي سړی چې تا کور ته لاړ شي یاره استاد جي تقریر وکړو او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جماعت ته بچی لیږي مورې زه به دا قرآن یاد کوم نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي موږ نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شوی اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي نو نبي علیه السلام یې بوتو چې بویې ته څنګه هغه ته وایي د ده نه خبرې واوره ډېر واره نه دی کشر ته خلک راوروي اسمع من ابن اخي او ورته وایي وایه کنه یا ابن اخي ماذا ترى څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه نو نبي علیه السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلي نو ورقه ورته څه وایي او ورته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلیږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام له راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته و مقربه او بیا فرشته کې ناموس هغې پټ چې څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله ده یا لیتنی فیها ارمان چې ستا د پیغمبرۍ په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندس وې او ما د سره مدد کړی وې اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی وې نو نبی علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دې قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او جون مې دا ایماندارۍ کم تیر کړی دی ویو ټیک دا خبره دی خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې
چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلی شوی دی. افسوس چې زه وې او زه د ښه مضبوط مدد وکړم، کلک مدد دې وکړم، افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دې وکړم. ورقه د نبي علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه، دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تاله راغلی ده او دا خبرې دې د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي، خبرې دې درسته دي. دې پسې ثم لم ينشب حدیث کې راځي چې درنګ تیر نه کا ورقه څه موده پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس نبي علیه السلام نه تپوس کړی دی، وی د الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي، ځکه تا خو هغه له دعوت لا نه دی ورکړی، ځکه یې د ایمان اظهار نه دی کړی او هغه اذعان او تصدیق یې لا نه دی کړی. خو لیکن دونه خو یې ومنله که نه، ستا رد خو یې ونه که که نه. نبی علیه السلام وفرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیه السلام ما په خوب کې لیدلی دی، په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی. او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې، دا د هغه د جنت نښه ده، دا د هغه د جنت نښه شو. 3 کاله رونو وحی بنده وه، 3 سال مکمل. دې 3 کاله کې به نبی علیه السلام غار حرا ته تک او مقصد د خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو او تنگ به شو کله کله، هغه حالت به د فرشتې ورته رایادېده، وی کله به وی د غر دې څوکې ته خیجم او ځان ترې رارغړوم، داسې به یې اړه تنګ شو. نو ورته به آواز وشو چې مه کوه، ګورې ته رښتونې پیغمبر یې دا کارونه کوي. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی. هغه فرشته بخاری شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه، هغه په یو کرسی ولیدله، یو ډز وشو، درز چې بری وکتل فرشته په یو کرسی ناسته ده او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده. چې د ولیدله بیا په هیبت راغی، بیا راغی کور ته. چې راغی بیا بیبي ته وایي دسرونی په ما څادر واچوئ، دسرونی دسرونی. دسار په عربی کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه، دسار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه، لکه دا کوټ شو مثلا، بلستر شو، څادر شو او اسکټ شو. دسرونی جامو د پاسه را باندې یو څادر را واچوئ، څادر یې پې واچو، سملاست. چې سملاست دې وخت کې فرشته راورسېدله، دروازې مخې ته یې آواز وله ورکړه، یا ایها المدثر قم، ای څادر اغوښتونکیه پاسه. ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام راورسېده، کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده، یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام، دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي، پاک روح. یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړو، د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی. هغې ړومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلی، تیزه سورلي لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي. هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل، دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د شپږم او د اووم، او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام، وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټیم لګېږي، خو بلا مزل دی که نه. وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم، نو زه ډېر دا سکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که نه، هغه زمانه کې خو سکنډونه او منټونه نه که نه، زه به تې تعبیر ته کولی نه شي. دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیره پورې چې زه را رسېدلی، دومره تیزی کې را رسېږي.
انسان له الله دا طاقت ورکړي بازو ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره او د بلقیس تخت به څوک راوړي ایکم یأتینی بعرشها یو عفریت یو سرکشه پیریو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به دل راو رسوما چې تاسو دومره سات کې پاسه زیبا ما تخبا مراجو بیا برا رسائی دلتا لا ناست دلتا زمبا و بیا برا رسوما دومره سات کې لکته چې پاسه نه دې نظر غواړم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ویزه به د لدسترګ د رب نام زر ورسوم چا سره چې اسم اعظم ولا وی سترګ رب نام د زر را رسوم نو چې الله بندلا د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب ملاسب دی ملاسب الذي عنده علم من الكتاب کم چې ملاسب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجنه دومره طاقت ورکړي چې د سترګې د رپنا د بلقیس تخوه ته را رسي د سبا نه نو تو وایي چې جبریل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو د وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته یې کړه او الاوړې راوغورځوله او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې جو چغې وواله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراته یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراته دومره طاقت الله ورکړی دی ښکلی څومره جبریل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه ډېر ښکلی و چې به په لاره تلو په دې مخ به روبن اچو روبن چې دا مخ مې څوک نیني ولې خشته دومره و چې یارېده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي ښځې را باندې شقانې نشي دومره ښکلی دی به عموما د هغه په شکل راته یو ځلې نبی علیه السلام سره ناست و جبریل علیه السلام خبرې کولې نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و یو د الله رسول وی څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبریل علیه السلام او کله به د عام انسان په شکل راغی یو ځل راغی نبی علیه السلام ته کېناسته تور سری دی خشته د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړلې مبارک او د نبی علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل صحابه یو بل ته کتل دا پېژنې وی نه بل وی ته پېژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورکړ بیا تپوس وکړې اسلام څه ته وایي جواب یې ورکړ بیا د نبی علیه السلام تپوس وکړې احسان څه ته وایي نبی علیه السلام جواب ورکړ بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته وی نښې به یې درته وښیم نو نبي علیه السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې نو لا نو نبي علیه السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل وی دا سړی ما ته واپس کې مطلب یې دا و چې د خلکو ته پوره پته ولګي نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تړلو چې سړی یې پیدا نه کړ وی راځئ کښېنئ نه شی واپس کولی وی صاحب څوک و وی هذا جبریل دا جبریلو یعلمکم دینکم تاسو ته دین خو ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کړئ او کله به لیټم شو یو ځل نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه دی به چونکې الله نه راته استازي د الله نو نبی علیہ السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله و ډېر به خوشحاله و نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړه وی ته مونږ له دا چې راځې لږ زر زر راځه که نه زیات نه راځي وی وما نتنزل الا بامر ربک وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی الله چې وی دله راځم چې نه وی د نشم راتلی دا فرشته الله مقرر کړی وحی دپاره نبی علیه السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل
علیه السلام راوړ. او جبریل ورته ویلي په عبرانۍ ژبه کې جبر قوت ته وایي، طاقت ته وایي، او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي. جبر یا جبر طاقت ته وایي. قوت الله د الله طاقت، د الله یو لوی طاقت و. جبریل نور لغات هم پکې شته، مشهور جبریل دی. بهر کیف زما رونو. او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړې وه راځم به رانغی، نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي، نو نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه تا خو ما سره بېګا وعده کړې وه رانغلی؟ یو وی ستا په دیوال باندې یو څادر و په هغې کې تصویرونه و او د کټ لاندې کوترې او سپی دی ځکه رانغلم. نبی علیہ السلام فورا هغه څادر صحابو ته وی شب دا څادر راغورځوئ، بیبیانو ته وی پته نه که نه بعضې وخت کې پرده چا ویلنده کړي، دا راغورځوئ، دا کټ کې په دا میان باندې او ګدی ته جوړ کړي، تولیانې بالښتونه ته جوړ کړي، د کټ لاندې سپی څه کوي چې ویې کتل یو کوترې د کټ لاندې و. وی دا کوم ځای و؟ وی دا حسین راوستی و، حضرت حسین. ماشومان خو دا سپي له اوبه یې کړل، وی دا وباسئ د شپې. پته ولګېدله چې کوم ځای کې د تصویرونه یي د زیروح، نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي، د رحمت فرشتې هلته قطعا نه راځي. حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبی علیه السلام وی چې کله دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې دې لیدلې وه نو ما ته به وې. نبی علیه السلام ورته وی ښه. نو دې خدیجې رضی الله عنها سره نبی علیه السلام ناست و، دې کې جبریل علیه السلام راغی. څه ورته وی؟ یا ایها المدثر صادر اغوستونکي، یا ایها المزمل صادر اغوستونکي، یا ایها النبی اے پیغمبر، یا ایها الرسول اے رسوله. پنامنوم ورته نالي. دا ولې پنامنوم که څوک یو بل ته اخلي پروا نشته، او الله چې اخلي نو په الله خو اغشتي چې هغې کې خو شک و شبهه نشته. احترام او ادب کوي. لکه تا ته یم ای فلانکي او دا ته یم ای کاکاجي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ اے فلان کی اے کلی والا اے رورا اے رور کے دیکھے فرق شتا. اللہ عزت کئی او بندہ بے ولی عزت نہ کئی. داسې ښکلی پیغمبر مقرب د الله په ټولو پیغمبرانو کې سردار پیغمبر الله مونږ د هغه د امت لپاره نصیب کړي غوره کړي. یا ایها المدثر اے صادر اغوستونکي، قم پاسا. قم دا معنی هم ده چې ودرېږه، او د قم دا معنی هم چې یو کار شروع کا. لکه اوس چاته ویل لکه شابه پاسېږه، نو پاسېږه دا معنی هم چې اوچت شه، او پاسېږه دا معنی هم چې هغه کار کول غواړي. قم فانذر، دا خلک ویروه. انذار او تخفیف کې دا فرق دی. انذار هغې یرولو ته وایي چې د الله عظمت ورسره وي او مینه ورسره وي. لکه یو بچي ته پلار وایي بچې ګورې څپلی په خپو کوه، خپې به دې خوږ شي، بچې دې سوړو کې ګوتې مه وه، مار به دې وچیچي. اوس دا پلار دا بچې چې یری نو دا په دې بچي ظلم نه کوي، دا ظلم یره نه ده، دا هغه یره ده چې د دې بچي ته ادب ښیي، احترام ورته ښیي. او دا پلار یو عظیم دی، ظالم نه دی، د ده عظمت د بچي په زړه کې پروت دی. نو چې کمې یرې سره عظمت وي، لویي وي، او دا کمه یره کې دغه وي، دا تادیب وي، احترام وي پکې، هغې ته انذار وي. انذر دا قوم د الله د عذاب نه ویروه، د الله عظمت ورته وښایه لویي. د ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پې وکوي، د ظلم یاره پې راولي، هغه نه. او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه. وربک فکبر، د خپل رب عظمت ورته بیان کا، د خپل رب لویي ورته بیان کا. دی خپل رب نه دی پیژندلی، دوی بوت د الله سره شریکوي. نو خدای د بوت برابر کړی دی. دی خدای د چا برابر کړی دی؟ د بوتو. دی د الله عظمت نه مني. دی بچي د یو بوت نه غواړي، مرض شفا د بل بوت نه غواړي، باران د بل بوت نه غواړي، عزت د بل بوت نه غواړي،
پیسه د بل بوت نه غواړي، په سفر کې کامیابي د بل بوت نه غواړي، او دا ټول کارونه د بوتانو نه دي، دا د چا دي؟ الله دی. د الله عظمت بیان که چې بوتانو نه زړه تور شي، مخلوق نه زړه تور شي. ربک فکبر، ای ربک فعظم، د الله تعظیم، د الله صفتونه ورته وښایه، د الله لویي ورته وښایه چې دا زمونږ څومره څیزونه دي د دې ټولو نیونکې دا الله دی، دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. دا ورته بیان کوه د الله لویي. وربک وثیابک فطهر، جامې دې پاکې وساته. دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې کا، نه، ای داوم علی طهارتها، جامې دې پاکې وساته. مخکې پاکې دي ولې ککړې دننه شي. دا ظاهري جامې هم ترې مرادې دي. ولې چې د کوم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې، نو د هغه یو عظمت د سامعینو د خلکو په زړه کې کیني. او یا د جامو نه عمل مراد دی، عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی، مخکې نه هم پاک را روان و، ما خو درته ویلي دي اقصې پاک وساته، داغ در باندې رانشي. احتیاط کوه. والرجز فهجر، او بوتانو نه چې دې څنګه مخکې ځان ساتلی رجز بوتان، نو اوس هم ته ځان ساته، مخکې دې ته ځان ساتلی دی، داویم په هغې اوس هم دوام وکړه، ځان ساته د دې بوتانو نه ګورې. او ولا تمنن تستکثر، که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله 20 درکړي دي اوس به 13 راکې. لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي؟ غم خادی کې ولا یو 1000 روپۍ یوسي، سبا چې د زوی یو ډبې ولا یوسي، سبا چې د زوی کویدل وي هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې، ما له خو یې راونړې، دله خو ما سیره کړې و، ما له خو یې ونه کړه، دله خو ما ډبې وړې و، ما له خو یې راونړه. هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخت ته وړه، تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول، چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي، دا ګناه ده، په دې نیت به نه ورکې، د هغه وس کې به سبا یا بني. داسې شته دی. دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي، یو بل له چې وړنې موړنې کوي، څه مطلب چې د خدای لپاره کوي. رښتیا وایه، زه وایم د خدای لپاره کوي، جمعه صادر کې ولې نه اچوي؟ دا دې دپاره وړي چې نن مې سیره اچولې ده د 200 روپو، سبا به راته 300 اچوي. نن مې له ټیم غوړي وړي، سبا به 2 ټیمه راوړي. نن مې بوری روجي وړي، سبا به 2 بوری راوړي. نو د خدای لپاره پکې څه شو؟ مړیو شو او تا وله شی یوړه. ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې، نو خدمت ما کو، او نن دې ما ته ونه وي زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې وله وړئ، نن دې مرداره جوړه شوه. ای پښتنو، ای رونو، هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ. جون بخي خشته بی، وستی کیږي یو څه که وستی نه کیږي موړه، او د خدای په نوم ورکوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای لا تمنن، چا سره ښېګړه کې احسان کې، نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته ترې بیا د زیاتو مطالبه کې، خدای دپاره څه کوه. ولربک فاصبر، زبردست ټکې دی. د ګورې مخالفت به دې شروع کیږي، کنزل، پکاڼو ویشتل، وال ټکول، نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی؟ نو الله دپاره صبر وکړه. لربک مقدم کړی دی. په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونه هم یې درته ذکر نه کړل، دې کې 15 ګنټې تقریر دی. لربک، فخاص الله د رب دپاره صبر کوه، لږ صبر کوه. او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه، ښه ورته خبره مضبوطه وي. ګوره دې نه څه معلومه شوه؟ لومبی خدا معلومه شوه چې علم به حاصلی، مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده که، ځان پوی که. دویم نمبر چې د علم حاصل که، نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه. دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر، پاسوه خلق ویروه، او یره لږه زیات مؤثری په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو. او اصول یې ورته وښول، الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپله هم ګورې ځان پاک ساتلی.
که زه په خپل یو ګناه کوم او تا ګناه مه کوه نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي مړه په خپله کې او ماته منې کې یا به اثر نه کوي او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته امتیم به کوه هله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو که نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځه غټ درون پیټې په سر شو بس هلته نبوت و 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو. دا نبوت دور و دا د رسالت دور و هلته د نبوت تاج په سر و دلته د رسالت تاج په سر شو او ډیوټي حواله شوه او سخته ډیوټي حواله شوه. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم ما ته خو دا ایتونه راوړل. بس لومبې هغې وی ما خو د مخکې نه په دې ارمان وم. هغې خو فورا په ښځو کې لومبې ایمان راوړو مسلمانه شو په ښځو کې. حضرت علي ماشوم لویده د نبی علیه السلام سره د تره زوی د ابو طالب او راکوټ یې ورسره لوی شوی دی. هغه ته وی دا مسله ده وی صاحب ما منلی. اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړو او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په غلامانو کې لومبې هغه ایمان راوړو او په بالغانو سړو کې لومبې ایمان چا راوړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هغوی بالکل بسر و چشم دا 4 اول نمبر مسلمانان شو او بیا رو 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 لګیا دی مخالفتونه شروع شو جګړې شروع شو مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته وي بیا ورته وي دروغجنی. هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته وي چا به ورته جادوګرې چا به یې لیونی عیاذا بالله چا به یې کاهنې. اسانه خبره نه ده. دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت چې د حد نه مونږ چې طالبانو طرف پټکي کله په سر پټکي نو مونږ ورته دا وایو چې دا پټکې دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه دا ستا په سر یو لوی بار پریوته. کم بار چې خپلو استادانو زمونږ په سر ایښودلی دی دا چې کم څه زده کړل دا به امت ته رسئ مخلوق ته به رسئ. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کې اوس به تکړه شي دا به بل ته رسول وغواړي. تجارت کوه ما دا خبرې دا مطلب نه دی عطر خرڅوي که مسواکونه خرڅوي که تجارت کې دا جیز دي خو مطلب مې دا دی چې د تجارت دپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دی او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو دا د هر چا فرض دی. تا دلته کې مانه کمې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسئ ماشومانو بچو ته به رسئ دوستانو ته به دا خبرې رسئ. دا د پیغمبر علیه السلام موږ نبی علیه السلام چې کوم لوی حیثیت و هغه هم راپوټې کړی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار لوی داعی امت تپاره لوی مبلغو د امت تپاره لوی معلمو د امت تپاره لوی خیر رسونکو د امت تپاره امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به موږ ته ټول کوو چې د هغه امتي وي دا ډیوټي به کوي. د مولا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي او ستا به پوټینې علمي ته به پوټینې کوشش کوي. مولا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي ته به خپلو دوستانو ته کولی شي بچو ته به کولی شي ښځې ته به کولی شي ماشومانو ته خو کولی شي که چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورېده یېرې شوې دا خو یادې پاتې کېږي دومره زر نه یېرېږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده. نو دا دور د رسالت شروع شو لوی بار په سر شو. پیغمبر د پیغمبر ذمہدارۍ ډېرې زیاتې وي د امتي په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی لوی حیثیت یې ورکړی دی خو ذمہدارۍ ډېرې زیاتې دي د پیغمبر وړې ذمہدارۍ نه دي. نو دا 4 کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي دي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پوټې غوندې اختلاف راغی. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه ووی هغه ورته استغه ووی نو عمر پې خفه شو چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما ماف کا هغه خفه شوی وی نه دی ماف کوم روان شو ته دې مور پسې روان شو ور چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وغواړي دی ورپسې دي به معاف کا کور ته ورپسې لاړ اتې مخکې دی ورپسې دی
عمر چې مخکې دی چې عمر په دروازه وردن نه شو نو دروازه یې ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم اوس را معافي غواړئ. نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبي علیه السلام مجلس له چې را روان دی خفه دی چې ما څه وکړل. عمر مې هسې خفه کړ دا خو زما ملګری و د خفه کولو نو. عمر چې کور سوچ وکړو نو ستومانه شو چې واقعي زه یې خفه کړم خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې ورته بنده کړ نو عمر هم ورپسې راغی. نبي علیه السلام پې پوه شو وی دې سړي چا سره جنګ کړی چې دواړه رالل کېناستله نو حضرت ابوبکر ورته الوی نو نبي علیه السلام حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی صاحب زیاتې ما کړی دی او نبی علیہ السلام بیا عمر ته غوسه دی او څه فرمایي وی هل تارکو لی صاحبي وی زما دا ملګري دا ابوبکر صدیق دی به زما د خاطره ماف کې که غوسه درته ده کړې ده خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کوو. هل تارکو لی صاحبي زما دا ملګري زما د خاطره ماف پکې ولې دې خفه کوئ حضرت ابوبکر. او بیا څه وایي وی یو وخت کې چې ما وی چې زه د الله رسول یم نو ابوبکر وی صدقته رښتیا دی وی او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی وی. دا لوی منقبت دی د ابوبکر صدیق چې ما وی زه د الله رسول یم. واحد حضرت ابوبکر وی صدقته د الله رسول رښتیا دی وی صدقته رښتیا دی ویلی دي او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی ویلی دي. دا د ابوبکر صدیق لوی منقبت دی. حتی تارکو لی زما د خاطره زما ملګري به معاف کې دا لوی منقبت دی جناب د حضرت خدیجې د پاره د حضرت علی رضی الله عنه د پاره د حضرت زید ابن حارثه د پاره او د حضرت ابوبکر صدیق د پاره رضی الله عنه. نور خبره به انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم. نو دا زما په دې خبرو به لږ عمل هم کول غواړي ښه د نبي علیه السلام د حالاتو نه هم خبر شئ او زما چې کوم خبرې درته کوم په هغې به یې کوټې له غوندې عمل هم کوئ. ښه جناب دا یو ملګري دعا غواړي کور کې بیماري ده اپریشن دی رب العالمین دې وله شفا ورکړي. د یو سړي د خواښې سره ناجیز تعلقي او خپله لور رشته هغه سره کوي د دې خواښې لور که څنګه د خپلې لور چې خواښې سره ناجیز تعلق یې دومره ده چې ښځه پې حرامېږي ښځه پې حرامه شوه دا مسله ده. جلیبي واقعه دا خو ډېرې واقعې راځي نو خیر دی ښه او ښه ده ښه بیان کې د بدنظرۍ متعلق لویه ګناه ده او خلک بدنظري کوي او جنکیب کوي نو خدای دې ترې منې کړي نو لویه ګناه ده الله دې ترې منې کړي خصوصا د موبیت په دې مسله کې ډېر خلک مبتلا دي. وی که خپل یو خاوند د ښځې ضروریات پوره کوي هر قسمه ضروریات او ښځه بیا هم خپی او عدالت په ذریعه د خاوند نه طلاق حاصلی نو په شریعت کې څه حکم دی. نو ګوره که دا خاوند د ښځې پوره حقوق او ضروریات پوره کوي نو ښځه عدالت ته بیا ولیږي خو څه چل به پکې وي که څه چل به پکې وي او که بیا هم دا ښځ ضروریات پوره کوي او دا ښځه بیا هم ورسره بیا خو دا مطلب چې د ښځې د خاوند نه دی خوښ عدالت ورکولی شي. عدالت دې زمانه کې عدالت چې فست تنسیخ نکاح وکړي تنسیخ نکاح ښځه خاوند یو بل نه جدا کړي دا شرعاً معتبر دی. عدالت چې کوم تنسیخ نکاح وکړي علماء د دې متعلق فتوا لیکلې ده شرعاً معتبر دی خو الله په دې شرط چې عدالت د دواړو بیانات ووري د دواړو خبرې ووري او بیا تنسیخ نکاح کولی شي. او که عدالت داسې وکړل چې مثلا دا یو کس وي چې په ما زیاتې کړی دی او زما خبره پوره نه ده اورېدلې نو هغه له بیا د اپیل حق شته بر عدالت کې بیا د اپیل دی وکړي. ښځه د خاوند سره شل یا د ښځې خاوند شل 15 کاله قید شي د ښځې حکم دی بس ښځه دې ولې جامې مامې دي ولېږي دي ولا جیل ته حکم یې دغه دی دا ته ځان جدا کولی نه شي او بل خاوند نه شي کولی چې کله جیل نه راخلاص شي نو همدغه ښځه ده. کله بیمار دا اوکې
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه. الله ته زمونږ راضي شي، الله د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي، الله د فتنو مصیبتونو نه پام او امان کې وساتي. رب العالمین د نبی علیہ السلام په نقش قدم مونږ روان کې. دا زمونږ د فضل شاه لالا زوی د غازی شاه وفات شوی دی، دا زمونږ د سیزو د کندي او اکسیډنټ کې غریب وفات دی. دعا وته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. غازی شاه انسان دی، بس زمونږ فضل شاه لالا دی خدای پاک وبخي، هغه یا د هغه بچي ډېر لوی خدمت کړی دی او کوي د دې قوم او د ولس. او غازی شاه خو ډېر ښه سړی و، الله دې مغفرت نصیب کړي. او اکسیډنټ کې مړ دی خو شهید دی، الله دې دا شهادت قبول کړي، الله دې بچو له وارثانو له صبر ورکړي، وروڼو له الله صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. نور چې څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 534 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نبوت بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. چې څوک اودس مات کی تش او اودس اوچ نه کی دا ډېره لویه ګناه ده، دا دومره غټه ګناه ده، ګناه کبیره نبی علیه السلام ورته ویلې ده. او دا د قبر د عذاب ذریعه ده، الله په دې د قبر عذاب ورکوي. او داسې لکه جامې پلیتې شوې، وجود یې پلیت شو، فرض مونځ پاتې کېږي، دا ډېره لویه ګناه ده. او مړي پسې که څو وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي، د دې باقی د ثواب رسېږي مړي ته. د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کوي، دا ډېر سخته ګناه ده. د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه او په مدرسه کې لګې، او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګې، دا ډېره لویه ګناه ده. یو کس حق نه، د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل، د مدرسې د جومات حق دې مو وهه. خپل امام یا عالم پسې کنزل کول، مونځ هم ورپسې کوي، دا ډېر لوی جرم دی. دا علماو توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل کړي دی، کافر کېږي په دې باندې. دا علماو توهین ډېره لویه ګناه ده. او که یو عالم سره دې روانه ده، عالمانو سره خو روانه راول پکار هم نه ده. که ته داسې باندې ګیله منې نو ورسره ولاړ شه، کښېنه ورسره. چې یو سړی تا ته دین ښیي، تا ته خدای ته رسوي، ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 19 مونځونه د جمع نصیب کېږي، زه خو یم ډېر احترام یې پکار دی. د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایان وګورئ او که یهودیان وګورئ، هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي. دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې راپرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي، دا دین به هم سپک شي، مدرسې به هم سپکې شي. دا یو سازش دی او غلطۍ دار چا نه کېږي نو. او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. یوې حافظه مې کمزورې د دعا غواړي، وظیفه چې حافظه کمزوري، مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه ښوولې ده چې فرض مانځه نه پس د په سر خیلاس ږدي 11 کرته یا قوي وي، 11 کرته حافظه به مضبوطه شي. د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا دپاره لاسونه پورته کول شته او که نشته؟ نبی علیہ السلام لاسونه نه دي پورته کړي. شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ډوډۍ نه پس نبی علیہ السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړي. خو بهر کې که څوک لاس پورته کړي د دعا دپاره نو څه منع به یم انشاءالله العزیز نه وي. او دعا چې کوم نبی علیہ السلام کړې ده نو هغه دا دعا ده، زه به الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. او څه نورې دعاګانې مشته، پښتو ترجمه به وکړم چې تاسو پوه شئ. الله له ثنا او صفت دی، هغه الله چې موږ له ډوډۍ هم راکړه، موږ له موږ هم راکړل، موږ یې مسلمانان پیدا کړي. او بیا ورپسې داسې دعا یې کړې ده چې یا الله دا ډوډۍ زما دپاره همیشه دپاره وګرځولې کړي، خدای زما نه بنده مه کړي، زما ته پرهیز پیدا مه کړي. دا دعا نبي علیه السلام کړې ده. او که د بل چا ډوډۍ خوړې ده نو هغه ته هم دعا کړې ده، یا الله چې د چا سیراب کړم ته سیراب کړي، الله چې ماله چا ډوډۍ را کړې ده ته ولې ډوډۍ ورکړي. نو دا دعا ثابته ده.
مانځه کې سړی ودرېږي خو د خپو میانځ کې څومره فاصله ساتي. نو داسې خاص د فاصلې ذکر څوک څلور ګوتې یادوي خو داسې څه خاص د فاصلې ذکر نشته. نه ډېرې خپې ارتئ نه د ډېر یو بل سره یو ځای کې عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه اندازه یو سړی ودرېږي. د کلي په جومات کې چې د امام نه جمع وشي بالکل چې د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت او امام نه جمع شوي امام دویمه جمع بالکل کولی شي. د یو ټیم مونځ هر چا پسې کي دا داسې نه ده. داسې ده چې یو ځای کې ته جمع در نی او بل څوک نی نو خیر دی بیا که هر سړی ور مخکې شو جمع ضروري شی دی. لاول خو خدا ده چې نیک سړی وي صالح سړی وي د امامتۍ چې کم شرایط دی هغه پکې پوره کړي هغه پسې سړی مونځ وکړي. خو چې نه ضرورت دی نو که بیا د هر چا پسې مونځ وکړي یو ځل نیم نو هغه مونځ صحیح دی کېږي. څلور حافظان ملګري وي د دوی هر قسمه ګپ ازادي یو خیر دی ګپ ته ازادي خو کنزل منزل یو بل ته نه کوي که نه او خیر دی یو به کدې پکې مخکې شي او نور دی ورپسې مونځ کوي. پټکي نه بغیر هم جمع کېږي. یو سړی پټکې په سر نه کړي او بې پټکي جمع کوي نو هم جمع کېږي. دا څنګه چې ګنې پټکي نه بغیر مونځ نه کېږي. او پټکې بهتر شی دی د پیغمبر حساب سنت دی. په مانځه کې هم په سره و د مانځه نه بغیر هم په سره و مونځ کې هم په سره و د مانځه نه بغیر هم په سره و. خو دا نه ده چې ګنې یو چا پټکې په سر نه کړه نو ګنې هغه پسې مونځ نه کېږي. نه مونځ ورپسې کېږي خو بهر کې پټکې یو سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو پټکې پرېښودل نه دي پکار. مستورات د ښځو تبلیغ له تلی شي بالکل تلی شي په پرده کې چې ځي پرده کې او خپل نارینه وسره نارینه نه مراد خاون وسره رور وسره زوی وسره پلار وسره او پرده کې ځي نو بالکل تلی شي. یو کس چې د هغه پلار بیمار دی د خدمت یې څوک نشته د ده زوی د ده خدمت کوي نو د ضرورت په بنا د ده اندام مخصوصه عورت ته کتی شي کتل دې نه کوي لاس سره صفی ولا کوي. فقهاو هم دقه لیکلي که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام ولا وینځي او صفا کوي ډېرې سترګې پټې کړي ګوري دې ورته نه او نور صفی ولا کولی شي. بعضې خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وایي ګناهګار. بدعت که دا معنا کوي چې یو نوی شی دی واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د جمعې دا دویم اذان دا لومبی اذان دویم نه دا لومبی اذان چې کومه د زوال سره رکیم کېږي دا د خطبې اذان د نبي علیه السلام په زمانه کې مو دا لومبی اذان دا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د دې شروع شوې ده. خو د عثمان رضی الله عنه د پیغمبر اسلام خلیفه دی او حدیث پاک کې راځي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین چې زما په طریقې عمل کوي او زما د خلفاء راشدینو په طریقه عمل کوي او ټول هیڅ صحابو کې به چا انکار نه دی کړی. گویا کې صحابو اتفاقي او اجماعي مسله ده نو دې ته مضمون بدعت ویل ګناه ده. په دې معنا سره بدعت چې یو نوی شی اختیار کړی دی نو ورته ویلی شي خو هغه بدعت چې کوم ته ګمراهي ویلې شوې ده او ورته نه شي ویلی صحابه پاک خلق دي ټولو صحابو په دې باندې اتفاق دی. د زیارت القبور صحیح طریقه حیدر خان لیکلی دي چې راته بیان که زیارت القبور صحیح طریقه دا ده چې سړی قبر ته لاړ شي نو د مړي مخ طرف ته دی ودرېږي او سلام دی واچي السلام علیکم دا ویلی شي او السلام علیکه که یو کسی دا خطاب مته کولی شي دار قوم مؤمنین مته ویلی شي یا اهل القبور السلام علیکم اهل الديار انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون. که پښتو کې وی ویلی شي چې د مسلمانانو قبرونو السلام علیکم لفظ دی وی تاسو موږ نه مخکې تللی موږ در پسې دا روان یو ان شاء الله تاسو سره به یو ځای کیږو. دې مشروع طریقه ده. نور دعام کولی شي مړي ته د هغې تلاوت هم کولی شي د هغې ثواب هم ورته بخلی شي غوښتنه یې صرف د رب العالمین نه کوي. که یو سړی د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل اونه کې تیمم کولی شي که نه؟ نه بالکل نه. تیمم به هغه سړی کوي که دې غسل کوي او دې غسل سره د بیماري زیاتېږي یا د مرګ خطره یې ورته
نو دې بیا غسل نه کوي، تیمم دی وایي. ګنې اوبه دې ځان له ګرمې کړي او په دې یخ اوبو نه څوک مري او نه پې بیمار سړی وي نو بیا تیمم وایي، بیمار نه نو غسل تیمم به نه وایي. تیمم صحیح طریقه دا ده چې تیمم نیت به وکړي، په زړه کې ووایه چې د پاکۍ نیت کوم، یا په خولې ووایه چې زه د صفایۍ نیت کوم. بس هغه عربي الفاظ دي، نویت ان اتیمم لرفع الحدث. نو که هغه وی هم ستا خوښه ده او که نه به هم لکې راوله، نو لاسونه به 2 ځله په ځمکه باندې ووایې په هغه شي باندې چې هغه نه ویلې کېږي او نه سوځي. کاڼې شو که پاکه کاڼې ولیني، یا تیږه شوه یا دیوال شو یا خښته شوه، په دې باندې به 2 ځله لاسونه ووایې. یو ځل به په مخ راکاږې مکمل، او بیا به د سنګلو پورې په 2 لاسونو باندې راکاږي، یو لاس په یو سنګل او بل لاس په بل سنګل باندې. په اوسپنه به تیمم نه وی، په کپړه به تیمم نه وی، په لرګي به تیمم نه وی، په دې څیزونو تیمم نه دی پکار. توره نکري دې په سرمنو لګول جیز دي او که جیز نه دي؟ نکري د توره نشته ښه، دی پکې رنګ اچولی. نکري د خپل خاصیت سور دی، دی پکې رنګ اچولی نو خلک ورته توره نکریزه وایي. نو که زنانه پورې کوي، پورې کولی چې د زنانو مقصد حسن دی حسن، او سړی به نه پورې کوي. تور رنګ په ګیره او یا په سر لګول. کم سړی چې هغه جهاد لدی او مجاهدي، نو که هغه ویښته تورې تورولی شي، یا یو سړی دی او هغه دویمه ښځه کوي د ضرورت په بنیاد، نو هغه تور رنګ استعمالولی شي د هغه ضرورت لپاره، هسې نه. دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر هم سوری نو، دا خبره څه ډېره مضبوطه خبره نه ده. په بعضې موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي وي. معجزه همیشه نی، کله کله ښکاره کېږي. ښه، معجزه کله کله ښکاره کېږي. پیغمبرانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي، انسان په دې په کتو کافر کېږي که ګناهګارېږي. جناب دا فلمونه مه ګوره د پیغمبرانو. که دې کې داسې فوټو جوړ شوي وي چې هغه د هغې باندې د پیغمبر نسبت کېږي چې دا پیغمبر دی، نو دا خو کفر دی. ځکه دا یو ډم دی او د پیغمبر نسبت پوته کې. فلمونه خو چې جوړي خو ډمانې جوړی کړه، یو ډم دی او دی وایي چې تا نوم یې پې د پیغمبر ایښودی دی، نو په ډم د پیغمبر نوم کې ایښودل خو یقینا کفر دی. او که داسې نی، داسې وي چې د صحابه نومونه یې پې ایښودي وي، نو خو ډمان دي که نه. په دې فلمونو کې چې دا کم خلک کار کوي دا څه شی دي، ورته فنکاران وي، موږ ورته څه وایو؟ ډمان. نو چې په ډمانو د حضرت بلال نوم کې ایښودی، او په بل په ډوم د حضرت ابوبکر نوم کېښود، او په بل د حضرت عمر نوم کېښود، او د حمزه رضی نوم دې کېښود، ډېره لویه ګناه ده، شدیده ګناه ده. دې ډمانو له دغه نومونه او فلمونه، دا کتل هم جرم دی، دا جوړول هم جرم دی، دا خرڅول هم جرم دی. په یو کندي کې بې المازی د هغه دپاره څه سزا ده؟ نو بس خدای به ورله سزا ورکوي په قیامت کې. ته خو ورله سزا نشي ورکوي. تا دا کولی شي چې نصیحت ورته وکړه او دغه ورته وکړه، دا نصیحت ورته ته کولی شي. او باقي د بې المازه سزا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی مونځ نه کوي، نو په قیامت کې به د فرعون، حامان، قارون سره ملګري. او یو بل کافر تیر شوی دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام